السلام علیکم دوستانو. نن زه مزار له راغلی یم چې دلته دا د کویله پاټک څخه چې راسي او کوټې خواته چې روان وي دا د کینټ څخه نږدې دغه ایریا پر دغه علاقه باندې یو مزار شریف دی د دوو شهیدانو حضرت خاکی بابا قادری چشتیه او حضرت صورتی سائی سرمست بابا د دې مزار دی. خلیفہ محمد انور حاجی محمد انور اوان صاحب د مر سره موجود دی. سر د دې په شهیدانو متعلق لږ مختصر تاریخ راوښوه. داسې دی چې په 1984 کې زه رالم دلته دعا دپاره رالم. نو 1984 کې دلې پاتې شولم. له هغه وخته تر نن پورې زه خدمت کوم. نو اول دا مزار جوړ نه و، نو زه چې رالم ما کوشش وکړ نو الله پاک دا مزار جوړ کړي، ما بلډینګ جوړ کړي، مسجد جوړ کړي. نو له هغه وخت تر نن پورې زه خدمت کوم، د خلکو خدمت کوم بس. او خلیفہ صاحب دلته خو هر جمعرات خپل لنګر هم تقسیمیږي، دغه په باره کې راته ووایه چې دا څوک مخیر حضرات راځي؟ هغه اکثر خلک راوړي، لنګر راوړي دلته تقسیموي، لیکن زموږ خپل خیرات چې دی په 11 اسلامي 11 تاریخ باندې 11 شریف کیږي هر میاشتې موږ خیرات. موږ ته د حضرت خاکی بابا یو څه کرامات که زموږ اورېدونکو ته وروښیه. کرامات داسې دي چې هر سړی چې کم سړی په خلاص نیت راغلی دی الله یې کوي، الله د حکم سره هغه مراد الله پاک پوره کوي. دی دلته څنګه شهید سولو؟ دا دوه شهیدان چې راغلي وو د احمد شاه بابا ابدالي په زمانه کې جی کافرانو سره په جنگ کې دغسې د کم خلک چې د روحانیت لري، روحانیت سترګې لري، نو هغوی به کول هغوی چې د احمد شاه ابدالي بابا په زمانه کې د کافرانو سره په جنگ کې دلې شهید سو، دلې شهید سو. او اوس د کوټې خلکو د شاوخوا د کم ځایګې څخه دلته راځي، زایرین دعا کوي او خپل فیض حاصلوي. ګرد دنیا راځي دلته ګرد پښتانه هم راځي، بلوچستان هم راځي، هر قوم راځي دلته. دا د الله پاک د برکت، د الله پاک د په جانب او د ولیانو په برکت باندې د انسانانو کارونه وځي. دا رقم به ډېر کرامات د هر چا سره سوي. نو دا د صوفیزم سلسله ده د چشتیه قادری او چشتیه دی. نو الله پاک دې دغه مبارک انسانانو په برکت باندې چې دلته د کوټې خلک ځي او راځي، الله پاک دې د هر چا مشکل ور اسانه کړي. خلیفہ صاحب ستا یو جان مننه، موږ ته او ولس ته دعا وکړه چې الله پاک په د خلکو په زړو کې نرمي پیدا کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا الله يا رسول الله اتفاق وشكر وعيد الصبر حضرت هذا الجد وسبب يا الله سيد الدنيا بشرية وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أجمعين. الله آمين. جزاك الله وسلام.